محترم رور نعمت الله متقی صاحب پوښتنه کړې ده، وای د جمعې یا د اختر د خطبې په وخت کې چنده کول څنګه دي او همدارنګه د دوو خطبو تر مابین دعا کول څنګه دي؟ محترم اوروره ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به وایو هر کله چې امام په منبر باندې کښېنستی بیا نه څوک نفل کولای شي، نه درود ویلای شي او نه هم دعا کولای شي. په دې وخت کې دعا نسته، د دوو خطبو تر مابین دعا نسته. همدارنګه دوهم اذان چې کیږي د دې اجابت به څوک په خوله باندې نه کوي، یعنی د مؤذن سره به الله اکبر الله اکبر د اذان کلمات تر اخره پورې نه وایي، بلکې په زړه کې وایي، پروا نه لري. همدارنګه د دوو خطبو تر مابین که دعا په زړه کې وسی پروا نه لري، خو ژبې ته به حرکت نه ورکوي، لاسونه به نه پورته کوي. او همدارنګه د خطبې په وخت کې چنده کول منع ده، ګناه ده. همدغه مسله په شامی اول جلد 405، بهرائق اول جلد 452، حاشیه تحتاوی 202 صفحه، فتاوای محمودیه اتم جلد 302 صفحه، فتاوای دارالعلوم دیوبند 5 جلد 28 صفحه. همدارنګه دا مسله په فتاوای حقانیه 3 جلد 113 صفحه او فتاوای دیوبند 5 جلد 116 صفحه کې بیان شوی.